د خوست ورزشي امریت له لوري د پکتیا او خوست څلورو لوبډلو ترمنځ په دغه ولایت کې د نزاع وهنې درې ورځنیو لوبو پیل شوې لړۍ پای ته ورسېده. د مسؤلینو په خبره د لوبو موخه د ځوانانو خوشحال ساتل، نزاع وهنې ته د نویو لوبغاړو تشویق او هڅونه یاد کړل. دوه ټیمونه دي، خوست دوه ټیمونه دي. دا چې غزني او پکتیکا هم دعوت کړي ول، موږ اعلان هم داسې کړی و، متاسفانه چې هغه د یو څه مشکل له امله رانغلل. تیاری هم هر څه ورته نیولی و. دا لوبې د افغانستان دودیزه لوبه ده، انشاءالله ډېره به یې مروج کوو او ډېر شایقین لري، مینوال لري. دا کې انشاءالله پلان لرو چې د پاکستان نه یو دوه ټیمه دعوت کو او د ولایتونو ټیمونه دعوت کړي. انشاءالله په دې میدان به کېږي او ظاهراً دا د اختر لوبې اختریزې لوبې نوم موږ ورکړی دغې لپاره. ترڅنګ د دغه لوبې لوبغاړي په دې وروستیو کې د خوست ورزشي امریت هڅې د ورکو لوبو په راژوندي کولو کې د پام وړ ښې بولي. همداشان دوی د نزاع وهنې لوبې ته د معیاري میدانونو غوښتنه کوي. د پکتیا نه راغلي او خوست ولایت کې موږ ښه ټورنمنټ موږ ته په لاره باندې اچول سوی. د خوست ولایت له تاسې راغلي ټیم څخه نه هم منندوی کوو. موږ ته ټول رسنیو دلته ډېر کتنه کړې ده او زموږ د لوبې تشویق بڼه همیش مینوالو ته وړاندې کړې ده. اوسون ډېر په تکلیف چې میږي دغه ربش سوب خرڅه دا اوسون خو ډېر نازک شی دی. دا چې رښتایي و مړونه کې وای نه سوته دا چېرته سپای دغو مصرف کو ښه ننګ غوه دا مصرف کو خو بیا شوق ډېر هغه شی دی. دغه ته چې میږي وي ډېرې پیسې په هغه ونده چې ورته پیدا کوي ای موټر شوق زما نه لري کوي. دغه یاد دې وي چې په خوست کې د کوچني اختر په راتګ سره د مرکز ورهاخوا په یو شمېر ولسوالیو کې د ورزشي امریت تر څار لاندې بېلابېلې لوبې پیل شوي چې ځینې پای ته رسېدلې او ځینې لا هم روانې دي.